الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طالبانو د حدیث راځي چې موسی علیه السلام ته ملک رااله او موسی علیه السلام وواله چې ویواله سترګې ورویسته. نو دلته یو څه سوالونه دي د سوالو د دپې د پاره هغه دپې درته کوم غوږ ورته نیسه. اول سوال دی الله پاک د موسی علیه السلام د مرګ اراده درلوده که د مرګ اراده نه درلوده؟ که د مرګ اراده درلوده نو بیا څنګه ملک بیرته پسې راله شاته ولې راله؟ او که د مرګ اراده نه درلوده خدای ولې ورستول؟ الابتدا بتوفیق الله تعالی. موږ دا جواب ورکړو چې خدای پاک د مرګ اراده نه درلوده په د اوله پله یو پله به ورځي بیا به دوم پله ورځي. دا کیسه به که ته دا وایه چې نو بیا ولې وراستول دا طالبانو د الله پاک حکمتونه سړی په ګوزو نه پوهېږي. تا ته ولې غوږونه خدای پاک دوه درکړه ولې درې نه درکول؟ اشه ولې غوږ یو نه کوه؟ دا سترګې ولې هغه پر دا بغلو کې ولې پر دا بابۍ د تندي پر لاندې نه کولې ولې دوې کې ولې درې نه کولې؟ شاته نه ولې سترګې نه ورکول؟ ګورې دا ګرد طالبان دا خو په رضا باندې سوالونه دي دا سړی نشي کولی ښه دا دا کېږي دا ته چې پام کوئ چې ولې نو پلانی کار دی سوی ولې سوی دا خو الله پاک په خبر دی موږ دوی په پوهېږو د خدای مخلوق دی. دا اول سوال دی. دوم موسی علیه السلام ولې واله دا ملک یې ولې وواله؟ دا یو قسم د مرګ څخه تېښته نه ده نعوذ بالله منها. موږ ورته وایي نه دغه ملکه د نه ده پېژندلې ملکه د انسان فرهنګ ورته راغله. د چا فرهنګ ورته راغله؟ د انسان فرهنګ. چې ولې د انسان فرهنګ راغله الله پاک به پوهېږي او د ادب خلاف یې هم وکړي. ولې یې وکړي هغه الله پاک به پوهېږي. د ادب خلاف یې دا وکړي هر نبي ته اللهم بالرفیق الاعلی ته چې په حدیث کې په یاد دی څه معنا هر نبی چې مړ کېږي په حال کې د مرګ الله پاک اختیار ورکوي. مرګ دې خوښ دی که نه څه په یاد دی په بخاري په حدیث کې در تېر شوی انا و شاشتي و نو بالا موږ نه مختاره کوي. دغه وه موسی علیه السلام ته الله پاک ملک راواستل چې ورسه ده ته ووایه چې څنګه وکړو مرګ خوښه یې که ژوند خوښه یې اختیار وکړي. لیکن ملک قراره ولاړ شو هغه یو د انسان فرهنګ راله. دوم دغه و چې تر مخکې دروازې ته بیا ناره کول اجازه بیا غوښته پر دی اجازه ونه غوښته. نو چې اجازه ونه غوښتل سړی کشر ته څوک ورکوي ادب سړی کشر ته څوک ورکوي ادب. نو دا بشر ته روانه چې کشر ته موسی علیه السلام خو هغه پر دې انسانانو پر ملکو پر دې باندې هغه بشره مو ده. نو ځکه دریم سوال دا دی چې ملک خو ډېره زوروره د موسی علیه السلام بارک څنګه هغه په دې چلاخه باندې د سترګه وایسته. دا درې د دې سوال دپه هغه هم دا ده زموږ کتابونه کړه پر دغه د طالبانو چې واوري چې ملک په هر رقم رنګ سي هغه نه زور لري حتی که د میږي په شکل سول هغه نه زور لري. دا خبره تر ډېر تحقیق کوله مولا دغه هغه کې معلومات کړی ده. تر دې وروسته بیا هغه په احکام القرآن طالبانو ورته ګوري حزب سادس کې د مولانا شفیع صاحب هغه په طرف کې په 45مه صفحه کې دا دی را نقل کوي 4 ساعته که د میږي په شکل پیری راغی یا ملک راله د میږي زور لري بالا نه لري. دی چې د انسان په شکل راغی په دا کې کوچنی انسان دا قدر زور یې درلودی بالا نه درلودي. نو ځکه موسی علیه السلام ووایه چې ویوه اول خو اختلاف د ادب وکړي ویوه دا تصفا ورته وکړي نو هغه تعدیب ورکړي د ادب دپاره او بل چې ملک خپل فرهنګ نه وي چې فرهنګ راشي هغه نه زور دی بالا زور نه دی. دا ټوله طالبانو امداد الفتاوا 5 جولای 16 صفحه او احکام القرآن حزب سادس ته مولانا شفیع رحمت الله علیه طرف هغه 45 صفحه او هغه انعام الباری 3 جلد 15 صفحه. دغه سوالونه په دې ځای کې د جوابونه دي والله سبحانه اعلم.